پاکستانی طالبان د اغزنتار ختمولو او د لر او بر افغانانو یو ځای کېدو غوښتنه کړې. جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. وروسته له هغه چې پر افغانستان طالبان حاکم شول نو د هیواد په یو شمېر سیمو کې پاکستانی طالبانو اقدام وکړ او اغزنتار یې ونړولو چې د پاکستانی طالبانو یاده کړنه لر او بر افغانانو د تود هرکلي سره مخ شو. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد وایي چې د پاکستانی طالبانو له تحریک سره د حکومت خبرې ځکه بې پایلې پای ته ورسېدې چې هغوی پر ډیورنډ کرښه د لګېدلې اغزنتار د ټولولو او د خپلو ټولو زندانیانو د خوشي کولو غوښتنې لري. شیخ رشید د پاکستانی طالبانو له خولې ویلي چې دوی د مذاکراتو په جریان کې ویلي چې د کرښې دواړه غاړو ته پښتانه پراته دي نو پاکستانی پوځ باید د اغزنتار لګولو په شا شي او کوم تار هم چې لګول شوی باید ونړول شي. پاکستانی طالبانو همدارنګه ګواښ کړی که چیرې پاکستان د مذاکراتو له لارې دا کار ونه کړي نو د دوی مجاهدین به په زوره هم یا تال له منځه ویوړي. هیره دې نه وي چې پر ډیورنډ فرضي کرښه اغزنتار د امریکا په مالي مرسته لګول شوی دی. د یادونې ده چې پاکستاني رسنیو څه موده وړاندې د افغان سرپرست حکومت په منځګړیتوب له ټي ټي پي سره وروسته تر هغې خبرې پیل کړې چې د یادې ډلې مشر له بند څخه تر خوشي کېدو وروسته وویل چې تر څو پورې په پاکستان کې اسلامي امارت نه وي جوړ کړی خپلې وسلوالې مبارزې ته به دوام ورکړي. د اسلام آباد په جدي غوښتنه خبرې پیل شوې خو پاکستانی حکومت د دې مذاکراتو د دویم پړاو پر مهال وویل چې دا خبرې ځکه بې پایلې پای ته رسېدلې دي چې هغوی یعنې ټي ټي پي په ډیورنډ کرښه د اغزنتار غځولو سره کلک مخالفت کړی دی. د یادونې وړ ده چې افغان طالبانو هم د هیواد یو شمېر سیمو کې د پاکستان اغزنتار نړولی و. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.